السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د اماراتو حکومت د 15مې میاشتې لپاره د پټرول او ډیزلو بیې اعلان کړي او ورسره SRTA یا شارجه روډ ترانسپورت اتھارټي کومه چې پښتو کې ورته د شارجه سړکونو او ترانسپورت اداره وایو، دوی د موټر چلوونکو لپاره په مخالفو کې تخفیف اعلان وکړ. نو په ویډیو کې د مخ نه تګ نه که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ، دا چینل ځانونو سره ضرور سبسکرایب کړئ، ولې چې د دې موخه صرف او صرف خپلو مسافرو ورونو خدمت کول دي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. د متحد عرب اماراتو تیلو نرخونو کمیټې 13 ورځ اعلان وکړ چې د 15مې میاشتې لپاره به پټرول او ډیزل نرخ هماغه وي کم چې په 4مه میاشت کې و. 98 نمبر سوپر پټرول په لیټر په 1.1 درهم، سپیشل 95 نمبر پټرول کم چې زموږ اکثره خلک ورته خصوصي پټرول وایي هغه 1.8 درهمه، ورسره ای پلس چې اکثره زموږ خلک ورته سره پټرول وایي د دې قیمت 1.2 درهمه، او بیا د ډیزلو نرخ 2.06 درهمه ټاکل شوی و. دا نرخ د 4مې میاشتې لپاره د متحد عرب اماراتو تیلو نرخونو کمیټې اعلان کړی و، نو همدا نرخ د 15مې میاشتې لپاره هم دی. د دې سره شارجې RTA کم چې د شارجې د سړکونو او ترانسپورت اداره ده د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 2020 کال د مارچ میاشتې 19 تاریخ نه وړاندې کم موټر چلوونکي پسې چې مخالفې وي هغه کې 50 سلنه تخفیف اعلان وکړ. د دې تخفیف سکیم به د 3 میاشتو لپاره د اعتبار وړ وي، کم چې د شروع نیټه د 4مې میاشتې اول تاریخ دی. دوی دا اعلان د خپل رسمي ټویټر پاڼې څخه وکړ. نو کوم ډرایور پسې چې 1000 درهمه مخالفه ده هغې نه به اوس 1500 درهمه اخیستی کیږي. نو دا وړاندیز صرف د 3 میاشتو لپاره دی، کم چې 1 میاشت پکې تیره ده او 2 نورې میاشتې پکې پاتې دي. نو هغه ډرایوران کم چې شارجه کې مخالفه اخیستې وي هغوی د لاړ شي د شارجې RTA ویب سایټ ته، کم چې لینک به زه ډسکرپشن کې درته شیر کم. په دې ویب سایټ کې د ترانسپورت سیکټر ته لاړ شي او بیا د لاندې راکوز شي ترانسپورت سرویس باندې د کلیک وکړي او بیا د فاین انکوایري باندې کلیک وکړي. نو کوم معلومات چې دوی غواړي هغه به دلته ورکړئ او خپله د موټر مخالفه به جمع کړئ تر څو تاسو د 50% تخفیف څخه برخمن شئ. نو دا وړاندیز د 3 میاشتو لپاره دی، کم کې چې 1 میاشت تېره شوې ده او 2 میاشتې نور پکې پاتې دي. خو دا تخفیف خو ډیروانو لپاره دی، کم چې د 2020 کال د 3مې میاشتې 19 تاریخ څخه مخکې مخالفې اخیستي. نو د دوی لپاره شارجې سړکونو او ترانسپورت ادارې 50% تخفیف اعلان وکړ. نو کوم وطنوالو پسې چې مخالفې دي کوشش وکړئ چې د دې وړاندیز څخه ګټه واخلئ، ولې چې 50% هم ډېر تخفیف دی. او دا مخالفت تاسو کولی شئ چې انلاین جمع کړئ. که چیرې تاسو انلاین جمع کولو کې ستونزه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ، زه به کوشش وکړم چې تاسو ته یو ویډیو په دې باندې جوړ کړم چې څنګه به وکولی شئ چې انلاین خپله دغه مخالفت جمع کړئ. اول تاسو خپله کوشش وکړئ، که بیا هم څه ستونزه وه نو ماته کمنټ وکړئ، زه به کوشش وکړم دې په اړه به ویډیو درته جوړه کړم. نو الله دې وکړي چې تاسو ته دا معلومات ګټور تمام شوي وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوي لایک یې کړئ او که څه پوښتنه لرئ ماته یې په کمنټ کې ولیکئ، یا چې دا کومه د وټساپ شمېره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو ماته وټساپ باندې میسیج هم کولی شئ. زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.